دوی له موږ وکیل هم راغوښتلی دوی له موږ چې کوم دی په خپل هم خبرې له راغلي وو خو مصیبت دا و چې په هغه ټایم کې دوی هغه لایټ واخیستله خو خیر هېڅ خبره نه ده خلک وایي خیر دی که وروسته هم رالې خو راخولې که نه اوس دا وخت دی په دې وخت کې چې دا ایشو راوچته شوې ده په دې ټیک ټاک چې کوم دی یو تحریک چلول پکار دي حاجي صاحب چې کومې خبرې وکړلې ګوره که موږ سر ته ځو که اخر ته راځو منځ یې چې کوم دی سینسز دی حاجي صاحب د سینس په بنیاد باندې به دا خلک رانیسي ځکه چې ستا ووټ په کوم ځای کې پول شو ستا رایټ هلته لاړه ته به خپل رایټ هغه ځای نه غواړې چې کوم ځای کې تا ووټ پول کړو چې ته ووټ هلته پول کړې او بیا راځې زما په حقونو کې ګوتې وښې نو دا موږ ته بالکل قابل قبول نه ده د نان لوکل خلک چې کوم دي د هغوی د برتۍ خلاف موږ مخکې هم ناروا لیده اوس هم وخو بیا به هم وخو هغې کې یو بله خبره هم کېږي وایي چې اس حمام میں تمام ننگے ہے په دې کې نورې ډېرې خبرې دي لوکل بھرتیاں نامنظور نامنظور لوکل بھرتیاں نامنظور لوکل بھرتیاں نامنظور په دې کې نورې ډېرې اهم خبرې دي د دې سره سره هغه خلک رانیول پکار دي چې زما د دې ځوانانو حق په پیسو باندې خرڅ شوی دی په پیسو ورکړلی شوی دی هغه خلک رانیول پکار دي او د هغې باقاعده ثبوتونه موجود دي له خلکو سره د نان لوکل پرتیو خلاف دا خبره ډېره ضروري ده چې زما ووټ که تا ته پول شوی دی دا دې لپاره نه دی پول شوی چې ته به ماله دا غر راوړې دا دې لپاره پول شوی دی چې ته به زما حق ماله راوړې ته به زما د حق تحفظ کې زما د حق تحفظ دا دی چې زما حق دې خرڅېږي په پیسو باندې دلته دې هر یو شی په پیسو خرڅېږي وروره ټیک ټاک د سره ولاړ یو که عدالت تمځای د سره ولاړ یو که احتجاج هم کوئ د سره ولاړ یو زما په خیال یو غټ احتجاج د هغې کال ورکول پکار دي او هغه چې کوم دی یا د صوبایي اسمبلۍ مخې ته پکار دی د پریس کلب پېښور کې د دې خلاف پریس کانفرنس پکار دی او دا یو غټ تحریک چلول پکار دي د دې تحریک نه کېناستل بالکل نه دي پکار او بیا زه یو بله مطالبه کومه د خپل زه یو بله مطالبه کومه زه یو بله خبره کومه چې زما د قام حق خرڅېږي زه به کوم دا خبره زه یو بله خبره کومه دا پرامن احتجاج زما اخرنۍ خبره پرامن احتجاج زما حق دی دا صرف دلته په مومندو کې نه کېږي دا په هر ځای کې کېږي ما سره یتیمانانو سلوکوالي کېږي چې زه پرامن احتجاج کوم په ما اف آی آر کټ کېږي ته په کوم ځای کې په پرامن احتجاج اف آی آر کټ کړی دی د دې خلاف هم موږ چې کوم دی اواز اوچتوو موږ دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړئ دا ګنده نظام او دا ګنده طریقې خپلې ختمې کړئ